السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. خدای دې وکړي چې خپل تېر کورني کارونه مو خپل استاد ته رسولي یې. راځو د تېر درس په ادامه سره نوی درس وایو. ګرانو شاګردانو، د سوا د توري په ادامه سره د توا او د عین توري وایو. توا د لیکي د سره څخه شروع کېږي. توا د لیکي د سره څخه شروع کېږي، تر سوات به یو څه لوړې او دلته به یو څه ګولې، دلته به نرۍ سوي او وروسته الف ورجوړوو. په درې حرکته لیکل کېږي. اول حرکت، دوهم حرکت او درېیم حرکت. او په نازکه څوکه شروع کېږي، دا خوا یې ټینګه کښېکښله کېږي، نازکه راځي دا. توا په نازک توري سره شروع کېږي. او د عین توری دی. عین په څلور حرکته سره لیکل کېږي. نیمه یې باید د لیکي څخه لوړې، نیمه یې باید لاندې. نازکه څوکه، بیا یو څه حرکت داسې، بیا یې ټینګ کېکاږو، مخته راځو، بیا دا څوکه خاصه جیم په رقم ورکوو. لیکي ته چې راورسېدو بېرته لاندې کېکاږو او مخته ځو. دلته باید یو ټکی قدر دې څخه مخته وي. توا په نازکه څوکه سره شروع کېږي. دا ځای یو څه ګول راځي، دلته نرۍ کېږي. په درې حرکته سره لیکل کېږي. دا یې اول حرکت دی او دا یې دوهم حرکت دی او دا یې درېیم حرکت دی. عین دا ځای یو څه ګولېږي، مخته ځي، بېرته راځي لیکي ته او لاندې مابین ځای خاص د جیم په رقم ورکول کېږي. یو ټکی قدر باید دلته تېري او یو ټکی قدر باید دا مخته او یو ټکی قدر باید دا خوله یو څه د دا څخه شاته وي. توا توري موږ کولی سو چې زوا ځینې جوړ کړو. یوازې په ټکي کې فرق دی. د عین د توري څخه موږ عین جوړولی سو، یوازې په ټکي کې فرق دی. او ستاسې کورنی کار دوې څپې دی، دوې څپې د توا توري او دوې څپې د عین توري.